ملګرو زه خو د افغاني ماشوم بالکل حیران کړی یم تاسو ورته وګورئ بالکل د کالکولیټر غوندې تیز حساب کوي او وایي چې زه غټ شم نو زه ډاکټر جوړېدل غواړم او د خپل غریب ولس خدمت کول غواړم ماشاءالله الله پاک ورته ښه ذهانت ورکړی دی والله پاک دې په خپل مقصد کې بریالی کړي. موږ تا نه سوال نه کوو په پټو سترګو باندې ته اوس ورته وایه دا کسان سترګې پټې که پې یا سل درویس جمع شپږ پنځوس جمع یو پنځوس جمع پنځه څلوېښت جمع نه اتیا جمع اووه نوي بیا تیز وایه. زبردست. زه به پلار سره تلم بازار ته سیال کوم دکان کې به ودرېدو سیزان به اخیستل ما به بوزیان کې به مې جمع اوسې کور ته به راغی ما به ورته دومره خرچه تشکرانه دومره 852 روپۍ دي صحیح ده دا تسخیم په شپږو څو کېږي 140 دا سیده دا کلکولیټر ده ګوره 95 پنځه شپېته پنځه دېرش اته اتیا درې دېرش څلور څلوېښت اووه اویا څلور سوه اووه دېرش ورته ګوره دا ټول کتابونه زما ډېر خوښ دي دا انګلیش اردو مې نه خوښ دي او دا میکس مې ډېر خوښ دي یو تعلیم چې غواړم او یو ډاکټر افغانستان کې هسې غریبانان د غټ ډاکټر اشکال جوړ شي افغانستان کې هسې غریبانان دي د هغوی خدمت وکړم 25 لکه جمع شپېته لکه جمع اتیا لکه جمع 90 لکه جمع شپېته لکه 3 کیلوړ او 15 لکه سمیع الله یو نیم زر نه 11 ماینس کا 3 شپېته ماینس کتر او 8 ماینس کتر او 40 ماینس کتر 13 اوه یاره منام زبردست.